السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید بارغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو سره نه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو محترمین دوستانو، موږ تاسو نننۍ ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو د پلی سټور آی ډي دغه اپلیکیشن دغه برنامه خپل د ټلیفون دغه اپ چې خپل د کمپیوټر پر سکرین باندې راولو. مثلا دغه اپ تاسو وینئ، دغه موږ څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر پر سکرین باندې دغسې د پلی سټور علامه راولو یا د پلی سټور اپلیکیشن خپل کمپیوټر مخ ته انسټال کړو. نو ګرانو محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرته زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پورې وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد پر پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترمین دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو خپل په کمپیوټر کې یو براوزر راخلاصوو. مثلا دغه کروم براوزر ګران څه دغه کروم براوزر زه راخلاصوم. تاسو ته ګورئ، کله چې مو کروم براوزر راخلاص کړ دلته به موږ تاسو نو دلته به ګران څه موږ تاسو کله چې کروم براوزر ته رالو، دلته د سرچینګ په ځای کې به دلته موږ تاسو پلی سټور به سرچ کړو، پی ال ای اس ټي او ار ای پلی سټور. دغه به موږ سرچ کړو. کله چې مو سرچ کړو څنګه د پلی سټور، دلته په دې ځای کې موږ تاسو راځي د ګوګل پلی اپشن راځي، پر دغه ځای باندې به موږ تاسو کلیک وکړو، پر دغه ګوګل پلی باندې. کله چې مو کلیک کړئ دلته موږ تاسو د په کمپیوټر کې پلی سټور راخلاصیږي. کله چې پلی سټور راخلاص د کوم برنامې یا اپلیکیشنونه تاسو ټول کولی سره ډاونلوډ کړئ. اوس موږ تاسو پلی سټور اپلیکیشن څنګه انسټال وکړو کمپیوټر مخ ته چې دې ځای پورې رالاست، دلته په دغه کونج کې 3 ډاټ معلومیږي، 3 ټکي دي. په دغه 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به لاندې راشي، په دغه خانې کې دلته لیکل شوی دی وایي مور ټولز لیکل شوی دی. پر دلته چې رالاست دې خوا ته راواړئ، دلته لیکل شوی دی کریکټ شارټ کټ لیکل شوی دی. پر داسې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته موږ تاسو دغه اپشن راځي، دلته په دغه لیکل شوی اوپن اس وینډو، دغه به تاسو ټیک مارک کړئ. کله چې مو ټیک مارک کړئ بیا دلته د کریکټ اپشن لیکل شوی دی، پر دغه کریکټ اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ اوس تاسو ورته وګورئ، دلته راته راخلاص شوه، دغه اپشن راته راخلاص شو. اوس تاسو د دغه کروم براوزر څخه ووځئ، دلته تاسو راسه ورته وګورئ زموږ د کمپیوټر مخ ته دی. ما یو ځل ختم کړ، اوس مې بیا ورته دلته انسټال شو. تاسو په دغه طریقه سره کولی شئ خپل کمپیوټر مخ ته انسټال کړئ. به تاسو صرف پر دغه اپشن باندې کلیک کړئ، دلې تاسو به دغه ځای کې درته راخلاصیږي. خاص د پلی سټور پر رقم څنګه چې په موبایل کې چې کار کوي دلته هم دغه رقم راخلاصیږي. په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ که پرې ټوله مکمل چاره پرې اپلیکیشن وي تاسو ټول دلې را ډاونلوډولی شئ. دغه ټول مکمل هغه پلی سټور لکه څنګه چې په دغه کې تاسو استعمالوئ په ټلیفون کې یا په نور ځای کې، دلې هم تاسو کولی شئ هغه رقم یې استعمال کړئ. نو ګران محترمین دوستان، دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چیرته زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نښان پورې وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد پر پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.